ماشومې پغې کې نیولې ده امیر المؤمنین تراله ورته څه وای تعال یا امیر المؤمنین تعال راشه. حضرت عمر د قجرو په باغ کې ناشته او کمیس ته ټاکای ګنډي کمیس کې خو په منډه راغی بیبي وای څه تکلیف الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوي کچ دا قران چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی موږ د پاره. عمر فاروق ورته بیبي خبر ادا ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشتا د خدای قانون د شاو د غدا د پاره د امیر او د غریب د پاره یو شان دی وی فرق پکې نشتا وینا وی چې فرق پکې نشتا زما دا پغې کې ماشوم چې د داستا امانت ته ستازوی ابو شحما ما سره زنا کړی دا او دا داغې نه پیدا دی نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دینه مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي. الله عمر راغی ورته بیبي خدای په امان ته ځه کور ته راغی چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه چې روټۍ خوړه بابا ولی پریشان غوندې عمر فاروق ورته وای بچیا روټۍ خوړه په مړه خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستانه نخیرې روټۍ د زما په کور کې زوی ته وای روټۍ خوړه او را روانې کو لاس نیونی او بارې روویسه ورته وی چې تا پلانې خزه سره زنا کړې ده هغه وی چې او پلاره کړې مې ده ویلی منکر ولی نشوي چې نه مې دا کړې ویلی یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړې ده دویم جرم د دروغ ولی وکم دروغ ولی وې رمخ کې مسجد نبوی ته راوست دا مې دې پوروي چې دا جمعات یوازې د منځونو ځای نه دی جمعات د مسلمان قوم د هر فیصله ځای دی په دې کې به هر فیصله کی جمعات ته راوستو او جلاد راغختو ورته چې جلاد زما دې زوی زنا کړي دا او د اقبال جرم کو قران ویلی دی الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا چې وادي نه کړي او سړی او خزه زناو کې نو سل دوره وای نو زما دا زوی غیر شادي شوده دی ما په د قران د حکم مطابق د سلو درو حکم اے جلادا کتا پزړه کې مرا واست چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دې پويږي وਹੀ به او سب به وਹੀ وبکی څوک سم به وਹੀ دوره وهل شروع شو د مدینه منورې لوی لوی سرداران رااله عمر ته جرګه وکړه چې ستا د زوی قران ډېر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خود ته مور کوا عمر را پاسې دا تقریر وکړ ورته وی او قوم واوري زما د خدای قانون دا دی د قران کې لیکي ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته پسر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړي شي دا قانون نه دی ګناه د کړی دا هم دی به سزا بوکتاوي اتیا درې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی
نو پلزوی آوازو کو پلار ته چې بابا جان ډېر تګې شم لګیو براکا. عمر ورته وی بچی استاد هر وای سره زما د زړه نه ویني جدا کیږي. خو سوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده. اے بچی دا الله د حکم په مخ کې د استاغوند لکونه زامن قربان شي. اتیا درې ولګې دي شل پاتې دي که شل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوې او بابا اوس کې او کمر شوې نو ستا او بابا په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسوي. سلمه دوره چې څه وخت کې ولګېدو نو ابو شحمر او غرزید. عمر فاروق اعلان کو ټولو خلقو ته جزای تاسو اسلارش په دې می گواه کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو اومم صرفاو نکړه. زوی ته ودرېدو ورته بچیا کمر شوي نو د مرګ نه رستو بستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره. نو دا د درو ټول تغمه او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرستو ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مم په باندې قربان کړ. ایمان دیته وای ایمان پامارت کې دیته وای